اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. تیر ویډیو کې زموږه ټاپک چې 38 پیج پورې سیکشوال او اسیکشوال ریپروډکشن چې په هغه کې کوم ډیفرنسز چې هغه موږ ویلو. نن چې نن به وایو موږ سټرکچر اف سیډ، د تخم ساخت، شکل، صورت. صحیح ده. په دې کې وایي د اوټر کورینګ اف سیډ از کالډ سیډ کوټ اور ټیسټا. کم بهرنی پټ چې دی، بهرنی کور چې دی د تخم، هغې ته موږ سیډ کوټ یا ټیسټا وایو. It protects the tiny embryo which is present inside seed. دا کم بیبي پلانټ وړوکی امبریو چې دی کم چې په دې تخم کې دننه وي، نو دا سیډ کوټ د هغې څه کوي؟ دا د هغې پروټیکشن کوي، د هغې حفاظت کوي. There is a 4 seed coat او یو وړوکی شانتي سوراخ دی په دې سیډ کوټ کې. صحیح ده. چې هغې ته وایي it is called micropyle، چې هغې ته څه وایي؟ micropyle. Embryo consists of cartilagens. بیا دا امبریو چې دی د مشتمل دی په کارټیلیډنز باندې. صحیح ده. which store food، کم چې خوراک ذخیره کوي. the axis of embryo is between the two cartilagens. او کومه امبریو چې ده د دې اکسس چې دی نو هغه د دې دوو کارټیلیډن په منځ کې دی. صحیح ده. یو دا کارټیلیډن دی، یو دا کارټیلیډن دی، او دا زموږ سره هغه بیبي پلانټ دی کم ته چې موږ وایو امبریو په مینځ کې دی. صحیح ده. د دې اکسس چې دی هغه د دې دواړو په مینځ کې دی. The end of axis towards the pointed end of seed is called radical. او د دې بیا کم دا یو سر چې دی کم چې دی پوینټډ دې طرف ته دی د تخم. صحیح ده. نو دا سر چې دی دې ته ریډیکل وایي. صحیح ده. دا دوه حصې دي په امبریو کې. when seed germinates، کله چې تخم جرمینیشن شروع کی. صحیح ده. موږ یې په خاوره کې کیږو او دا هغه واټر ابزارپشن او کارټیلیډن یوسیج چې دی دا شروع شي، هغه ټاینو امبریو چې دی کم بیبي پلانټ هغه ورو ورو غټېږي که نه، نو بیا میچور پلانټ ته غټ شي. نو دې عمل ته چې دی دې ته موږ وایو جرمینیشن. نو کله چې جرمینیشن کیږي، صحیح ده، نو په دغه ټایم کې د امبریو کم دا ریډیکل چې دی، صحیح ده، نو اټس ریډیکل فارم روټس. نو د دې دا کم ریډیکل چې دی دا حصه د دې نه زیلې جوړېږي. صحیح ده. د دې نه داسې په ښکته طرف ته ګراوند طرف ته چې دی د دې نه زیلې راوځي. صحیح ده. The other end of the axis is called plumule. او بل سر چې دی، صحیح ده، د دې امبریو دا دې ته موږ وایو plumule. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي plumule. صحیح ده. It gives rise to the shoot. او دا بیا کم ګراوند لا پاسه کم حصه چې دی، یو انډرګراوند، یو هغه حصې چې موږ ته نه ښکاري، بله کم هغه حصې چې کوم موږ ته د بوټي ښکاري، کوم چې د ځمکې له پاسه نو د دې نه هغه راوځي شوټس، هغې ته موږ وایو شوټس. صحیح ده. بیا اکټیویټي 3.3 چې دې له راشي وایي سټډي د انټرنل سټرکچر اف بین سیډ. یو بین سیډ چې دی، صحیح ده، یو د لوبیا یا مطلب شوپړ ورته موږ وایو، د هغې یو دانه چې دا وایي هغه تاسو سټډي کوئ، د هغې یو سیډ چې دی دا تاسو سټډي کوئ. صحیح ده. ریمو د سیډ کوټ، د تخم نه دا سیډ کوټ چې دی دا لر کوي، کم دا له پاسه په هغې باندې هغه براون شانتې پټ چې کومې وایي دا ترې لر کوي. بیا نمبر 2 وایي اوپن د سیډ لانګیچیوډنلي هاو مینی کارټیلیډنز ډیډ یو سی. او بیا دا تخم چې دی څنګه چې په دې نقشه کې موږ ته ښکاري، صحیح ده، چونکې دا یو ډایکارډ سیډ دی، نو دا کولاو کوي او وګورئ لانګیچیوډنلي دا داسې کولاو کوي څنګه چې دا موږ دغه کړی دی. صحیح ده. بس تاسو داسې نه چې دا نه راواخلئ او په دې منځ یې کټ کوئ، نه، په دې کې خپل کم هغه لاین غونته کې چې په هغې باندې دا نیم کوئ. نو تاسو څومره کارټیلیډنس چې دی دا تاسو وینئ، تاسو څومره کارټیلیډنس چې دا ابزرو کړو، د څومره کارټیلیډنس تاسو چې دی نو هغه ابزرویشن وکړو چې په دې کې کارټیلیډنس څو دي. صحیح ده. بیا نمبر 3 وایي draw the longitudinal section of the seed on your notebook. او بیا دغه longitudinal section چې دی د دې تخم دا خپل په کاپۍ کې د ځان سره وباسئ. صحیح ده. نو دا بیا تاسو له یو ډایګرام چې دی دا درکړلی او دا د دې هغه مختلف پارټس دي چې دا کوم له پاسه چې دې ته وایي سیډ کوټ،
دا بیا پلومیول او ریډیکل لیکم چې په ایمبریو کې، او دا مایکروفایل دی، او دا کارټیلیډنز دي. زموږ سره چې کوم دا ښکاري دا کارټیلیډنز دي. صحیح ده. نو انشاءالله دا ویډیو چې دا به څنګه چې د مخکې نه شارټ ویډیوګانې چې دا موږ سټارټ کې هم جوړې کړي دي، دغه شارټ ویډیوګانې چې دا به صحیح او را روانې ویډیو په تاسو باندې په الله د الله په امان.